یا الله زمونږ نه راضي شي، الله موږ د خپل قهر نه وساتي، الله موږ د خپل عذاب نه وساتي. دواړو جهانو خیر راله پروردګار راکړي. زما یو بچی دی، تاسو ته زویم احمد یې نوم دی، محمد احمد یې نوم دی، خو په احمد مشهور دی، بیمار دی یو کوچی. دعا ورته وکړي الله دې روغ صحت نصیب کړي، الله روغ صحت وله ورکړي، الله روغ صحت وله ورکړي، پروردګاره دا بیماري ترې لرې کړي. او زما دا چې څومره ماشومان دي دعا ورته وکړي الله دې ټول له روغ صحتونه ورکړي، الله دې اوږده اوږده عمرونه ورکړي، الله دې بوډاتوب ته ورسول کړي، او الله دې راته عالمان کړي، الله دې محدثین او مفسرین دې الله پاک جوړ کړي، الله دې قبول شوی عبادت توفیق ورکړي، الله دې ستاسو بچیم دیندار کړي، الله بچی دیندار کړه، الله دې ستاسو بچیم عالمان کړي، الله خپل مابین کې د اتفاق او اتحاد زندگی نصیب کړي، الله د خپل قهر نه مساته، د خپل عذاب نه الله محفوظ وساتي، الله د شیطان د سکیمونو نه او داغه د وسوسو نه او داغه د کرتبونو د سکیمونو نه الله ته محفوظ مونږه ساتي. الله زمونږ بچي، زمونږ زنانه، الله زمونږ د مور پلار چې څومره اولاد دی نوسیری، الله د شیطان د سکیمونو نه محفوظ وساته، الله د دې زمانه چې کوم پیتن دی الله د هغې نه محفوظ وساته، الله د هغې نه محفوظ وساته. الله زمونږ چې څومره ګناهونه کړي دي الله په هغې باندې د عفو قلم راکاږه، الله زمون گناهونه پروردگار مونږ ته معاف کا، الله دا ایمان دراله په مفتو کې پروردگار را کړی دی، الله مونږ په مفتو کې وبخه، الله مونږ په مفتو کې وبخه، الله زمونږ نیک اعمال پروردگار نشته، الله زمونږ دا گناهونه پروردگار په نیک اعمالو باندې بدل کا، الله زمون گناهونه په نیکو اعمالو باندې بدل کا، الله زمون گناهونه په نیکو اعمالو باندې بدل کا، الله که ته مونږ وبخې او زمون گناهونه پروردگار ته معاف کې، نو ستا دشمن شیطان هغه ابلیس او داغه بچی به ذلیل او رسوا شي، ابه خفه شي. الله ستا محبوب د دواړو جهانو سردار مبارک ته به فرشتې لوی، پروردگار ستا محبوب او د دواړو جهانو سردار مبارک او د مدینه جانان به خوشاله شي، الله د مدینه منورې جانان الله خوشاله کا، الله زمون گناهونه معاف کې، او الله خپل د دشمن شیطان الله دا ذلیل او رسوا کې، الله موږ د خپل عبادت توفیق راکړي، الله د قبول شوی عبادت توفیق راکړي، الله زمون اعمال د ضایع کېدو نه وساتي، الله زمون اعمال د ضایع کېدو نه وساتي، الله موږ د سمعت او د ریا نه وساتي، الله موږ د سمعت او د ریا نه وساته، الله موږ د سمعت او د ریا نه وساته، الله زموږ اعمال قبول کړه، الله زموږ اعمال قبول کړه، الله د ایمان د زوال نه محفوظ وساته پروردګار، الله د ایمان د زوال نه محفوظ وساته، الله زموږ د زړه ارمان خو ستا دیدار دی پروردګار، نو خدای مکه کې بیمانه مړه شو الله ستا دیدار نه به محرومه شو، الله د ایمان دا نعمت هم نصیب کې، الله تا را کړی دی، او الله پروردګار ته زمونږ ایمان نصیب که، ایمان هم نصیب کې، الله د ځنکدن په وخت کې چې شیطان راشي او مونږ دوکه کوي، الله د هغه د اغوا نه مو ساتي، الله د هغه د دوکه کولو نه مو ساتي، الله زمونږ هیڅ طاقت نشته، الله که موز دی او که اودس دی د ریا نه ډک دي د ښودلو دپاره، الله که زمونږ بیانونه دي او که تقریرونه یې د ښودلو دپاره، الله ته یې قبول کړي، الله ته یې قبول کړي، الله زمونږ د خبرو نه امت ته خیر ورسول کړي، الله موږ کې اخلاص پیدا کړي، الله موږ کې اخلاص پیدا کړي پروردګار، الله موږ کې اخلاص پیدا کړي، الله د صحابه په نقش قدم هم بوتلی کړي، الله هغه قدم نصیب کړي چې کومه د پاک پیغمبر مبارک د صحابه وه، الله د رسول الله مبارک د صحابه و قدم نصیب کړي، الله هغه 2 اویا ډلې چې کومې به جهنم ته ځي الله هغې کې موږ میثابه وه، او هغه ډله چې پروردګار هغه ستا او ستا د پاک پیغمبر مبارک او د صحابه او تابع د هغې کې میثاب کا، جنت والا کې میثاب کا، الله د ځنکدن د سخت نه محفوظ وساتي، الله د قبر د عذاب نه محفوظ وساتي، الله په داسې وخت کې موږ د څه وباسه چې ته راته راځې،
الله د سجدې په حالت کې رانه سوباس، الله د سجدې په حالت کې رانه سوباس، الله د سجدې په حالت کې رانه سوباس، داسې حال کې رانه الله سوباس چې ته رانه راځې، الله چې ته رانه راځې. الله د قیامت د ورځې او د محشر د ورځې د سختو نه محفوظ وساته، الله د هغې تکلیفونو نه محفوظ وساته. الله د محشر د ورځ هغه اوږده ورځ په موږ باندې د 2 رکعاتو د نفلو په برابر باندې تېره کړي. الله هغه کسان چې ستا د عرش د سوري به لاندې به ناست دي، الله هغې کې موږ پروردګار حساب کې، هغې کې الله موږ حساب کې، الله هغې خلکو کې حساب کې چې د نورو خلکو شفاعتونو سپارشونه به کوي. الله چې کم خلک به په جنت کې د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ګاونډیان دي، الله هغې کې حساب کوي. الله چې کم کسان به ستا دیدار کوي، الله هغې کې حساب کوي. الله خپل دیدار هم نصیب کی، الله ستا دیدار ته شوق کی، پروردگار خپل دیدار هم نصیب کی، الله ستا دیدار هم پروردگار نصیب کی. او دا چې کومه زمونږ په دغه مدرسه د ډیګرام جرندې سره ادارة الحدیث والقرآن الکریم، الله قبولیت او مقبولیت ورته ورکه، الله خیر دې پروردگار خور کې، الله زما غاړه پکې د بندېدلو نه الله محفوظ وساته، الله غاړه مې پکې د بندېدلو نه محفوظ وساتي. او په 12 فروری باندې د ماسپښین نه پس زمونږ د مدرسې تقسیم اسناد به انشاءالله شیخ صاحب به مرادي شول حدیث مولانا محمد ادریس صاحب مفتی صاحب ته هم دعوت ورکړی دی، او دغه رنګدیر باباجي ته دی هغوی به هم راځي. الله دې هغه پروګرام په خیر باندې وکړي کې، په خیر باندې، او تاسو ټولو ملګرو ته دعوت دی انشاءالله تاسو به هم راځئ. الله دې په خیر باندې وکړي کې، او الله زما دې مدرسه کې غاړه د بندېدو نه ساتلې کې چې غاړه مې پکې بند نه شي، الله غاړه مې پکې د بندېدو نه ساتلې کې. الله څومره طالبان چې پکې سبق وایي، الله هغه ټول پروردګاره د زوال د ایمان نه ساتلې کې. د څومره خلکو بچي چې پکې سبق وایي، او موږ سره د قیامت پورې پکې کم ماشومان سبق وایي، هغه ماشومان، هغه هلکان او د هغوی والدین، الله د دې مدرسې د سبق د وجې نه زوال د ایمان الله محفوظ وساته. الله زمونږ راضي شي، پل مابین کې د اتفاق و اتحاد زندگی نصیب کې، پل مابین کې الله ر اتفاق و اتحاد زندگی نصیب کې. اخر وخت کې الله په خلیدا کلمه روانه کې، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.